سوره واقعه دا د قرآن کریم یو سورت دی په 28مه سپاره کې دی. د دې وینا په کور کې یو ډیر د لوی خیر او برکت باعث او سبب دی، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې هغه د رزق د تنګۍ سره مخامخ په ټول دین او په ټول قرآن کې او د الله پاک په اسماء الحسناو کې او په معصوره دعاګانو کې ډیر لوی خیر او برکت پکښې کی. په کار دا ده چې موږ په خپل ورځنۍ په دا رقم شپه کې په ټول عمر کې د الله پاک جل شانه د کلام تلاوت خپل یو معمول وګرځو، معصوره دعاګانې، اذکار، د اسماء الحسنا او دارنګ نور په دې کې ډیر لوی نور او برکت او خیر کې پکښې کی. خو په دې کې مشک نشته چې بعضې آیتونه، بعضې سورتونه په یو خاص کار کې، په یو خاصه مسله کې یو خاص تاثیر لري، لکه څنګه چې دغه سورت دی. علامه ابن کثیر رحمه الله دا واقعه را نقل کړې ده چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ناجوړو د هغه ناجوړی و چې بیا دی پکې وفات شو. دا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه مبارک د خلافت دور، نو دی مبارک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین د پښتنې تراله. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به تاسو کې د استنامه اوریدلی، څوک به پیژندي، علما پیژندي چې ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک خادم او بیا وروسته یو ډېر لوی فقیه عالم تی جوړ شوی دی. کله چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مبارک ورته رالی، نو ورته ویل چې تا ته څه تکلیف دی؟ ما ته به تکلیف معلومیږي، اخر ته تا ته څه تکلیف دی؟ موږ تاسو دستي دا ورته چې الله سینه مې خوږېږي، ټوخی مې کېږي، په سر مې درد دی که نه؟ عام مریضان به تاسو لیدلي. دې لوی صحابي او د نبي کریم علیه السلام خادم او د دې امت فقیه یو ډېر عجیبه او ناشنا خبرې ورته کړي دي. دغه هم د پام او فکر وړ دی او باید د انسان پام ورباندې وکړي. الله دې په موږ تاسو باندې هم رحم وکړي او الله دې هدایت راته وکړي. اخر ته زموږ نظر ټول بس تم دی دنیا او د مادیات او صرف بس د مادیات او د دنیا نه بغیر څوک اوس څه نه پیژندي. نو الله ته به رجوع کو، الله دې هدایت راته وکړي. دوستانو ویدو ورته وویله چې ما ته تکلیف د خپلو ګناهونو د خطاو د قصورو د وجې دی، نور هیڅ کم تکلیف نه لرم. د امام شافعي رحم الله د نامه به تاسو اورېدلی، کله چې هغه وفات کېدی نو د وفات څه مخکې سهار وختي د علماو یو څه کسان ورته رالل، تپوس او پوښتنې لره باره یې ورته وویل چې امام شپه دې څنګه تېره کړه؟ عرب داسې وایي چې کیف اصبحته، موږ تاسو وایو چې شپه څنګه در باندې تېره شوه، دوی څنګه دې را سهار کړي؟ امام شافعي رحمه الله ورته فرمایل چې داسې مې را سهار کړي چې د لږ وخت میلمه یم کېدای شي چې اوس د اجل دایره له راسي او له دنیا نه رخصت شم. خو ډېر ته ډېر فکرمن یم چې د دنیا ته تلونکی یم او د خپلو هغه بدو اعمالو سره مخامخ کېدونکی یم، دغه سره به زه مخامخ کېږم. الله کر د ګلو کړه چې سمه دې ګلزار سي، رحمه به څه وایي، ازغي کن مکره کني په پښو کې به دې خار سي. دا ازغي چې موږ کرلې دي دې له خو نو بیا انسان پسې ورځي که نه ورځي. یو عالم بیان کوي، نو باره وایي چې په دې قبر کې داسې ماران دي، داسې یو سپین ږیري ورته ویلي دي یو سړي، ورته وایي قبرونه یا کویان یا دا څاونه ما ډېر کښلي دي، خو څه شي مې نه دي کې لیدلي دي. ها دا خبره بالکل ټیک ده چې موږ څه کړي هغه به موږ ته خامخا ماره کېږي. اعمالکم اعمالکم، خپل عمل د لارې مل. نبی کریم علیه السلام څه فرمایي چې یو سړی نیک عمل لري، خپل نیک عمل په څنګه شکل کې ورته راشي چې سړی بد عمل انسان ته به د مرګ څخه وروسته د خپل عمل د یو بد مردار خوب ویناکه حیوان په شکل کې مخامخ شي. نو هغه ورته چې بدبخته زه په خپله په دغسې حالت اخته یم، دا ته غم د کومې خورالی. الله دې په موږ رحم وکړي که نه. تاسو خبرو ته وګورئ، نظر یې چیرو. نو دوی ورته ویل چې ما ته صرف او صرف تکلیف د خپلو هغه ګناهو د وجې دی. صحابه و شان سبحان الله. بیا هغه ورته ویل چې ښه چې چېرته دې شو کېږي
چې شي غواړي موږ تاسو ته څوک وایي چې څه وکړي موږ ته وایي پسه غوښې خټکی هندوانه انګور خېټه پیژنې جهنم په ژوند به نه وایي چې بس حل مې مزید حل ایسته زیات حل یو څه زیات یو څه نور د جهنم هم دغه ناره ده په همدغه ځای کې ورسره تشبیه ده مشابهت دی جهنم سره نو موږ دغه جهنم په خواهشاتو کې ډوب یو دا جهنم چې کنټرول کوي خیرت بچ الله دې موږ تاسو ته هدایت نصیب کړي الله دې موږ تاسو اخر خاتمه پر ایمان کې نو دور تویل چې زما زړه غواړي د خدای رحمت ته دنیا وشي ته مزره نه کیږي او خوشو ته نه خټکی ته نه تورونو سپینو ته نه تورو ته نه خوشو ته د خدای رحمت زه د الله رحمت غواړم زما زړه هغه ته کیږي وی بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله چې شدارت وای چې زه ستاسو لپاره طبيب او ډاکټر راوغواړم چې هغه ته وګوري او دوا او علاج وشي درته وکړي ورته نه زه طبيب مریض کړم چې شي مریض کړي طبيب یم طبيب ته زما علاج نشته زما ضرورت نشته طبيب مرال راغواړي نه زما زړه نه غواړي دوستان وروسته حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله چې چیرته ستا خوشي نو یو څه تحفه ز تعالی را استو یې اوس ورته یو څه راوړي چې دا واخه په تلای کې یو څه ورته راوړي چې دا واخه خپل یو کاربن په کې خپل مثال څه د زړه غواړي او استاد مثال څه ضرورت ول دورته چې ضرورت نه لرم حضرت عثمان رضی الله تعالی نور تو فرمایله چې نه در سره واخله کې دې سي چې به استاد بچانو په شادر سي نو قرشه ډېری پیسې ورته راوړي یبل په توپه کې وشي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ امام د فقها ورته فرمایل چې نه زما بچانو زما اولاد هم ضرورت نه لري ځکه ما هغه ته په تاکید سره دا حکم کړی دی هغه مې عادت کړی دی هغه ته مې دا ویلي دي چې ای بچانو ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څاوري دي چې څوک سورې واقعا په هر شپه کې وای په خپل کور کې چې هر شپه کې څوک سورې واقعا وای الله پاک جل شانه به هیڅ کله هم دی په فقر او په فقر باندې نه کې مبتلا که فقر او فقر الله به اخلاص کې نو ګران ورونو موږ تاسو د دنیا ټول لارې چارې لټولې د تجارت خلک څونه د دروغ اوس په خپل کاروبارو کې وای څونه د خلکو سترګې د دروغ ورډکې څه قسمونه څه کیسه خدغه لار نن په یقیني تور باندې پسلو کې نیوي کسانو پرې شه پسلو کې نیوي کسانو لس کسان بشمار نه بشمار دي کاغه په دې باندې عمل کوي خو خلک په شکی دي نو الله پاک دې موږ تاسو ټول نیک عمل وکړي الله پاک دې موږ تاسو د قران د آیاتونو د قران د تلاوت توفیق را نصیب کړي د ذکر او اذکار او د دعاګانو سورې واقعه او وشتمه سپاره کې دی قال فما خطبكم او دغه رنګ په دغه سپاره کې دی نن څلور نیوي آیات دی او درې رکوګان لري سورې واقعه تاسو کولی سي چلته وګورئ او بیا تلاوت کړی الله پاک مو خوشاله. السلام علیکم. یو کور کې چې حافظ وي خپل نور اسانه